د جرمني لخوا د افغانانو لپاره ډیر زیات ښه خبر. که غواړئ جرمني ته لاړ شئ نو ځانونه تیار کړئ، خو له ځان تیارولو مخکې ویډیو وګورئ. د تیر کال د اګست د 15 تر 21 پورې د افغانستان څخه د تخلید عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 140,000 کسان چې په عمومي توګه افغانان وو د متحده ایالاتو، بریټانیا، جرمني او نورو هیوادونو له لوري د دې هیواد نه بهر انتقال کړی شول. خو لا هم په زرګونه افغانان په افغانستان کې پاتې دي چې په تیرو 10 کلونو کې د بهرنیو ځواکونو سره کار کړی او د طالبانو له لوري له ګواښ سره مخامخ دي. د جرمني متقاعد پوځي مارکوس ګروتیان چې د یوې مرستندویه ټولنې رئیس دی او هڅه کوي هغه افغانان چې په افغانستان کې د جرمني له پوځ سره کار کړی دی له هغه هیواد څخه وباسي. وایي په دې اړه یې په برلین کې د حکومت له مقاماتو سره خبرې پیل کړي، خو دغه خبرې ورو پر مخ ځي. یو 30 کلن افغان چې احمد نومیږي د جرمني پوځ ته کار کوه، د هغه زیات شمیر نورو افغانانو په څیر داخلي د عملیاتو په ترڅ کې له افغانستان څخه نه دی ایستل شوی، اوس له ډاره ځان پټ کړی دی. هغه د سکایپ له لارې د رویټرز خبري ایجنټ ته وویل ډاډمن یم کله چې طالبان پوه شي چې ما د انصاف لپاره کار کوه هغه به زما د ژوند وروستۍ ورځ وي. احمد وایي وروستۍ ځلې د اکتوبر په میاشت کې د جرمني د دفاع وزارت سره تماس درلوده او ورته یې ویلي وو چې موږ ته باسو، خو له هغې وروسته هیڅ ونه شول. اوس احمد د جرمني د یوې خصوصي مرستندویه ډلې سره چې د افغانستان د محلي ځواکونو د ملاتړ شبکه نومیږي او هڅه کوي د احمد په څیر کسان له افغانستان څخه وباسي په تماس کې دی چې هغه له دې هیواد نه وباسي. ښاغلي ګروتیان چې د دې ډلې رئیس دی وایي چې تر اوسه یې د جرمني د پوځ شاوخوا 300 افغان همکاران د پاکستان یا ایران له لارې جرمني ته انتقال کړي دي. هغه د طالبانو له لوري د بشري حقونو څخه د تیري ریپورټونو ته په اشارې په ځانګړې توګه د هغه کسانو په نښه کولو ته چې د بهرنیو ځواکونو سره یې کار کړی وویل موږ باید اقدام وکړو. ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. اوس که چیرې تاسو هم د جرمنیانو سره کار کړی وي کولی شئ د دغه پروسې له لارې جرمني ته ولاړ شئ. زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا بلې ویډیو د